إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت منگ بیانو او پاغی که منگا دو بیانونه کړیو. آخرنی بیان کې منگا د عمر رضی الله عنه فضائل بیان کړیو او دا شان د عمر رضی الله عنه شرکت د جهاد په میدانونو کې. نن به ان شاء الله د عمر بن خطاب رضی الله عنه صفات دا خوونه دا عاجزی دا غبه رغبتی دنیا نه او صحابه او د دین مشران دا غبه مبارک سوی. عمر بن خطاب رضی الله عنه داغه مبارکی چا د زین العابدین ته پوښتنه کو وتوی کیف كانت منزله ابي بکر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما سم مقام د رسول سم پنيز وای. فاشار بيده الى القبر، و د رسول سم د قبر ته اشاره وکړه و دغه مقام د وسی کم دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خوا کې دی، بیرغه په خوا کې څوک دی؟ عمر رضی الله عنه. نو څنګه چې په قبر کې دی یو بل سره خوا کې نو دي سودی بری ژوند کیمو او دغه مقام دی چې رسول الله په غوړ انسان د ابو بکر صدیق ته بابو سی غوړ انسان عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه داغه مبارک ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما على ظهر الارض رجل احب الي من عمر. د زمکه به مخ باندې د انسان نشتی چې هغه سره زید عمر رضی الله عنه زیات محبت کو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیمار شو او باغ بیماری کې وفات شو، د موږ سره دغه باغ سیرت کې د خبره تیر شي. نو عمر رضی الله عنه خلیفہ کو. بعض خلکو ته ماذا تقول لربك وقد وليت عمر، ويتبع الله تسوي او تا عمر نه په موږ خلیفہ کو. هغه زما الله ته ما اقول له وليت عليهم خيرهم يا الله، هغه سره مې به خلیفہ کړ دی جګه دې ټولو کې غوړو. ابو بکر صدیق رضی الله وای چې به خلکو کې غوړه ماته عمر نه ښکارېلو. علی رضی الله عنه وی امام طبرانی دا روایت راوړی دی، د عجیب خبره کې و اذا ذکر الصالحون فحيهل بعمر. کله چې نیکانو خلکو تذکره کوي نو په سر کې د عمر ران کوي. د نیکانو خلکو لري تذکره کیږي ولته د عمر رضی الله عنه تذکره نه کوي، د علی رضی الله عنه وي. او بکم چې علی رضی الله عنه د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق او د عثمان غنی صفت کوي، دغه تزکیه کوي، نو دا خبرې سره یاد ساتي. دا بس په کار راځي، خاص کر چې کله ته د روافض او شیعاګانو سره خوا کې ناشي چې هغه دغه حتی لوسه کوشش کوي چې دوی په موږ کې څه پیدا کی، دښمنی پیدا کی. کنه د دښمن دغه د دښمن نه دي ګوره. علی رضی الله عنه وی چې کړه د نیکانو خلکو تذکره کوي نو د عمر تذکره به کې بسر کې کوي. عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی ما رأيت أحدا قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نبات کله چې هغه وفات شو ما څوک دې نه لیدل اجود ولا احد من عمر. دې د عمر نه به انسان ما نه لیدل چې هغه جواد انسانو کریم انسانو د الله په دین وی خرچې کولې په حق کې او مضبوط انسان او حق په پارځي کې بیانو مو دې سره د رسول الله بعد نه دی.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو ان علم عمر وضع في كفه ميزان ووضع علم احياء الارض في كفه، چې ټول خلکو دا علم پس مکه چې څومره خلک دي ټول دا علم په یو تله کې واچي او په دې بل کې د عمر د علم واچي لرجح علم عمر بعلمهم، نو د عمر د علم با د دې ټول خلکو د علم نه زیاتی د سی په انسان. او کله چې وفات شو شهید شو نو خلکو جخخ کو نو واپس روانو خلکو په لار دا خبره کوله وینن منګه نه هیڅ علم چې دغه په خاورو کې هو نه هیڅ علم لسی شي علم کا نو نه هیڅ علم چې هغه د عمر رضی الله عنه سره د یو په انسان. حذیفه رضی الله عنه وی مونږ وی چې دا عمر د بدن چې د علم نه ډکړې شوی دی سم ډک شوی دی علم. حذیفه رضی الله عنه شامل روایت کوي والله ما اعرف رجلا فلم قسمي جدي سره نه پیژنم لا تاخذه في الله لومه لائم چې الله مبارک د ملامتګر د ملامتیان نه یریږي لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه د به انسان زنه پیژنم د سره د پروانه کوي چې خلک به ما به سوي او خلک به زمو مبارک سوي او دې کې د فائدې ځان سره یاد ساتي. ګور کله چې په حق باندې عمل کوي نو به کې دې ته مو ګوري چې پلانې وسوي الله نه وسوي. ډېر خلک غریبانان دې خبرې چې د حق نه لري ساتي د دسته ویزه په قران او حدیث مې د بخلوي زب حق مې به چې ته په حق باندې عمل کوي په قران او حدیث عمل کوي به پلانې ولا نه هغه ما ملامت کوي او هغه بر سره خادي پری د څه خبره شو د دلیل به دې باندې چې ستاسو حق سره محبت نشته اڅه د خوري خبره. عمر رضی الله عنه انسانو چې هغه په حق بیانولو کې د چا د ملامتیان نه یریدو کما خبر به د قران او حدیث سره برابر هغه بیانول کې څوک به خبر کیدو کې څوک به خوشالي دي. هم سره مخ کې دي چې یو خبره تیرې شوې چې رسول صلی الله علیه وسلم رحم الله عمر الذي بعمر رحمه کې لم يترك له الحق صديقا د حق دلاسه دغه ملګری نه. عائشه رضی الله عنها وی كان والله احوذيا نسيجا وحده بلامي قسمي عمر رضی الله عنه دې انسانو چې بده علم کې دغه بشن انسان مانوري دی داسې په خيار انسان بل چې احوذيه مطلب یعنی چې یو کار به پزړه کې راو سجده به کوم نو به حتی الوسه کوشش کو چې دا کار ختم کړي. عمر رضی الله عنه هغه انسان چې معاویه رضی الله عنه ساجيبه خبره کړې ده معاویه ابن ابي سفيان وی اما ابو بکر هر چې ابو بکر دې فلم يريد الدنيا ولم تريد نه دنیا غوښته نه غ دنیا غوښته. ابو بکر صدیق په خپل دنیا نه غوښتله او نه دنیا ابو بکر صدیق غوښتله نه په وخت کې مالداري دي سينه. واما عمر هر چې عمر د فرادته الدنيا ولم يريدها دنیا غوښتله او هغه دنیا نه غوښته. دا په وخت کې فتوحات ان شاء الله غبا کبدي درس کې بیان شي روان درس کې بیان شي جراغه په خلافت کې کم علاقې او کم ملکونه فتح شي. نو عمر د دنیا نه غوښتلې و اما نحنو ګور معاویه د خپل ځان خبره کې د رسول صلی الله علیه وسلم اوخه هغه چې انسان و اما نحنو وهر چې منګ یو فتمرغنا فيه نو موږ په ککړ شي یو سم په دنیا کې موږ به بالکل لټ پات شي. یو روایت کې راځي چې علي رضی الله عنه په راغه جمعه تنانو ته عمر نن پروتو او هو مسجع ابو زمانه صادره چولو په زمانه صادره چولو دمه کوله. نو علي رضی الله چې کړه دی ولید رحمت الله علیک د الله رحم دې پتا وګوري د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې وي دا انسان دی چې زما ډیر زیات وخت هاذ المسجد صادری جو زمانه چوره ګردوره محبت او د عمر رضی الله عنه سره. عبد الله بن مسعود رنوي ان عمر كان اعلمنا بكتاب الله عمر دن په موږ ټول کې د الله په کتاب باندې خپویدو وافقهنا في دين الله او موږ ټول کې د الله په دین باندې چې هغه خپویدو. دا بعض اقوال دي د سلف صالحین او د صحابه کرامو د عمر رضی الله عنه مبارک. اوس کې وسړی را لګي په عمر نه به خبري کوي نو لګیا دي کوي
دغه دین در ښکارا کوي منافقت در ښکارا کوي امام سفیان الثوری رحمه الله وی من زعم ان عليا كان احق بالولايه من ابي بكر وعمر وی کچا دا ګمان کو چې عمر د خلافت حقدارو د ابوبکر صدیق او د عمر نه زیات کچا دا ګمان کو چې علي رضی الله عنه د خلافت حقدارو د ابوبکر صدیق او د عمر نه زیات نه دی په خطا دی او ابوبکر صدیق او عمر نه خطا کړو بلکې ټول مهاجرین او انصار خطا کړو ځکه چې ابوبکر صدیق سره ټول مسلمانانو بیعت کړي کنه لري کړي دي به چې ابوبکر صدیق نه وفات کړي عمر نه خلیفہ کو بده باندې ټول راضیو کنه راضیو چې سره وی نه د صحیح نه پکړه چې علي رضی مخ کې لکه څنګه چې روافض او شیعاګان وي نه د مطلب دا دی چې ټول صحابه کرام چې ټول خطا شي هغه نه پويږي سره په سوار له سو کال بعد یو خبيث رافضي شیعه پیدا شوی او هغه وی چې نه پکړه دا چې علي رضی ټول نه مخ کې نو مطلب دا شي چې صحابه کرام چې هغه سړي خطا شي ځکه د سلفونی او قول دا نقل لري عجيبه دی وليس يقدم عليا على ابي بكر وعمر احد فيه خير په وسړي کې چې خیر کنه خیر زره برابر خیر بکی نه دی به علي رضی الله عنه د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنهما نه اوچته چرته به نه اوچته که خیر بکی او که خیر بکی نه نبی به دغه قصه کې چې علي رضی الله عنه د دین غوړه او هغه د خلافت حقدار دی خبره ته می اشاره په دیو کړه چې دا خبره تاسو په ذهن کې کینی چې د شیعاګان روافض تاسو د اشکال راځي چې نه د خلافت حقدار علي رضی الله عنه نو علي رضی الله عنه بخپل بیعت کړي د ابوبکر صدیق سره او د عمر رضی الله عنه سره نه چې هغه بخپل بیعتونه کړي تاسو کې چې دا قصه بیانې چې هغه ډېر حقدار کبل پر هغه حقدار وي وخت الله ویل یو ته الله پیغمبر ویل چې خلیفہ به تین به هغه خلې نه کېناست به هغه خصفه ویل ابوبکر صدیق ته عمر رضی الله عنه چې زه حقدارم د دې خبرې تاسو شاته شي دي وګوره ماته رسول الله ویل دلیل به خوله چې ماته رسول الله ویل ته زمانه بعد خلیفہ لکه څنګه چې شیعاګان وي هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ته خلیفہ او باندې څه دلیل نشته بلکې واجب قول ته وایما په سلفو کې دا قول مشهور دی د سلفو نه نقل کړی شوی دی چې هغه بوي اتدرون من ابو بکر و عمر تاسو په دې ابو بکر او عمر څوک دي یو کس به دې وي نبي به هما ابو الاسلام و امه هغه د اسلام پلاران دي او میان دي مشران دي د اسلام پلاران دي او میان دي څنګه په دې بشي انسان چې دا خبرې کوي عمر رضی الله عنه یو انسان راولېږي په دې چې د انسان په خبرې کې زره د عقل تاریان زره د دین تاریان زره د دماغ تاریان چې له بل بده امت کې ټول خلک پاتې شي ته بچا به ورګي عمر رضی الله عنه ورګي عمر رضی الله عنه هغه انسان دی چې داغه په موافقت کې کله باغه خبره وکړه الله سبحانه وتعالى بیتونه نازل کوي د عمر خبره صحیح ده او هغه ډیر زیات موافقات دي بعض علماء تقریبا شلو تر رسولي چې شل آیتونه په قران کې دي چې دا خبره عمر نه کړي و زه بعض پای کې ذکر کوم عبد الله ابن عمر وی ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر چې کله مسله سره له د خلکو په منځ کې نو خلکو به خبره کوله عمر به بل کوله الا جاء القران بنحو ما قال عمر نو قران به نازل شو د چا د خبره تایید به وکړو د عمر د خبره تایید به وکړو زګې دې سوچ مارم په تایید سره یاد ساتي په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې د حدیث ته عمر رضی الله عنه وافقت ربي في ثلاث درې خبرې دي چې هغه الله سبحانه وتعالى دې کړې دي لکه څنګه چې ما کړې وي ما دا وی چې یا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى یا رسول الله کې طواف نه بعد منګه د دې مقام ابراهيم سره د رکعات کول نو خبره الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الله دې مقام ابراهيم سره موږ کوي دغه خبره ما دا کړو مې چې یا رسول الله کتب الفرض د حجاب لازم کې چې لازم به زنانه مخونه پټي ځکه چې کله خلک به لازم تاسو کور ته یا رسول الله مې زنانه دوی به منځ کې پړده وي چې زنانه باندې حجاب لازم شته وخت پر حجاب لازم نو که چا به کو صحیح د مخ به پټو صحیح کنه به پټو نو ګناګار ونه نو الله سبحانه وتعالى د حجاب د ایتونه نازل کړو چې زنانه په ځمره غټ غټ ساتري اچي دغه شان کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانی
رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مال غوښتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره واده وکړ زینب سره چې هغه مخکې د چا خزوا زید رضی الله عنه. دغه زید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شي زوج رسول الله متزوج ویلو په خله باندې متزوج ویلو. بس الله سبحانه وتعالی جاهلیت دا رسم ختم کو دی چې بشریت کې دا خبرې نشته. په خله باندې نه څوک د چا زوی کیږي او نه لور کیږي او نه ورور کیږي او نه خور کیږي. زموږ د معاشره کې دا شته کنه ځوان شیر به د کور په منځ کې ناسي خو به خو باندې چولی لکه دا څوک دی راوستوي د زما خزي خورور ویلې دی د دنه لاست نو به کوم ټول چې دیو بل خويندرونه ټول یو کنه یو خبره ده نه چې چاته وي او چاته نه. زه د ټول دنیا دی مسلمانانو زنانو ته چیرې خويندې وایم دغه مطلب دا چې څنګه په منځ کې حجاب ختم شو پرده ختم شو او دا به کوي دا پلانې د سره د نبوزي وې دا اوس د نکاح ور دي زما د خزي نکاح ور د نکاح کې جدا دي دا خزولې دلته راځي د سړی خو دې پرسنه وینې دې سړی وته خور ویلې بس بیا خبره ختم شو. بل د فساد لارم کولاو شو یو ځکه تعلق او جهنی ولیدو لکه دا څه کوي دا پردې جنې او پردې الګ وی چې نه دی یو بل ته دغه ویلې خور ویلې اوس بیا څه شي ویلې یو بل ته خور ویلې بیا ځه په شریعت کې دا قسمه خبرې نشته چې دا زما ما ته زوی ویلې او ما ته خور ویلې او ما ته رور ویلې او ما ته پلار او ما ته تر ویلې دا نشته. ټول مؤمنان دی یو بل خويندرونه خدای دې له حجاب نشي ختمه دي پردې ختمي راغی دلاسه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د زید رضی الله عنه د زنانه غختلو چې راغی نوم زینب او دا ډیر اوچت خاندان کې و په ډیر اوچت خاندان کې قریش خاندان کې او زید رضی الله کمزوري خاندان والو نو دوی په منځ کې وبمخه جنگ جګړه راتلی په مخ او ځکه کوشش دا وکړي زما دی اکاونټ د نصیحت چې چرتم جنې واده کوي نو کوشش دا کوي چې نسبي استاد سره برابر یا خیر دغه استاد نه کمزوري خدای چې سړی کله ډیر غټي عملی وي یا ډیر مالدار جنې واده کې خبره دی غریب ناغه به په مخه دا خبره مخه ته کوي موږ له پلار دا کوله موږ له نیکه دا کوله موږ له تر تاسو وګورو د کور ته دی وګورو هغه درسه د تنګ شین به دی سره په جنگ شي او یا په نسب کې د خاون کمزوري نو بس بیا غریب کا اخو دې خلګه خبره کوي هغه ته وي تاسو دې سو تاسو دې او زه پلار غر کا کړی مو دې تاسو لري کړی دې به مخه د جګړې چي ندیو په مخه د جګړې الله سبحانه وتعالى غوښته ده تقدیر کې دا خبره لیکلې شي چې دې د جګړې وکي د طلاقې زبر رسول سم ته چې دا واده کوس الله سبحانه وتعالى ته وی د زید د خزي سره واده وکړي چې هغه مخکې دا خزو هغه طلاق کړي دا ګرانه خبره ځکه چې باغ وخت کې خلکو د بالکل بزوي ګڼو نو به څنګه د انګور سره چې دی سره واده کوي خو الله دا طریقه ختمه ولا او الله ته وی واده شي د اسمان کې واده شي او تاسو میلاو شي وبس دا غزنه چې دی نکاح ترلې شي به کوم ځای هغه په اسمان کې ده. په دغه وخت کې د رسول الله حالات کمزوري او مالی حالات رسول الله کمزوري د زنانو په صبر کو رسول الله په کې دا واده وکړو دا وی ښا د سر غمال شتي وګوره واده وکړو چې د سر سنوي نو واده څنګه کو رسول الله واده وکړو دا ټول زنان را لې پر رسول الله یې زما دا په کار دی بلې زما دا په کار دی دا په کار دی رسول الله خپش چې ما سره سشتینو د دې مطالبات سدي هغه ډیر زیات دي. دا خبره ته ګوره اوله کې کوم او اخره کې کوم چې د رسول الله د بیبيانی دا ګوره انسانانی دي ښه نه دي سینه چې سباله یو شیعه خبيث رافضي تدره شبهه پیش کی چې د رسول الله بیبيانی څنګه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له دارا نه ته به دا خله بندې یو مضبوط سوق بوله به خله کې ورکه او غدي سي ته به ته چې د رسول الله بیبيانی انسانانی زور کې دي نه خبيثه دا خو د زنانو طبيعت تاسو عیب نه دی دا خو طبيعت دي سي دا خبره کوي ناغو یا رسول الله منګلم بیا دارا کی ته واده وکړ رسول الله دغه درسه خپه شو او قسم وکړي چې به کوړه ناراض یو مېش به کوړه ناراض نو بدی کې عمر رضی الله عنه خبر شو عمر رضی خبر شو ناغه
ډایرک دا وی چې زما لور به کې تبا شو لکه چې رسول سم چې خپه شو خبره ختمه شو او ډیر سخت انسانو راغی د رسول سم بیبيانو ته خبري وکړي بیا راغی خپل لور ته خبري وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل لور ته خبري وکړي او الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو یا ایها النبی قل لازواجک اے پیغمبر د خپل خزي ټول راځه او دوی ته خبره وک ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها کچره تاسو دنیا غواړئ او دنیا خایس غواړئ زه به تاسو آزادی کوم طلاق بدل کوم خپل مہرونه غواړئ زه مزي کوي دنیا به ته ملو شي وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره او کچره تاسو الله غواړئ د الله پیغمبر غواړئ آخرت هم پکاري دغه ژوند ما سره تیروي نو رسول سم د ټولو خزونه په نمبر ته پوسک چې الله دې سي وشته کوم خو هر یو یا رسول الله دغه ته پوسه ضرورت نشته عائشہ رضی الله عنها دغه عمر کم او رسول سره محبت هم ډیر زیات نو رسول سم هغه ته الله دې سي وي او ته جواب مال مرکه خپل پلان نه بول مشوره واخلي چې عمر کم دی هغه یا رسول الله په جړا شو بدی کې د پلان نه اجازه غوښتو ته ضرورت دی یا مشورې غوښتو ته ضرورت دی زه د پلان بدی کې مشوره لرم چې پیغمبر خو کوم کې دنیا خو کوم زمونږ ته خو دغه ټیم کې عمر رضی الله عنه رسول سم غوسه او اول رسول سم وخاندو د نورغه وروټه کې رسول سم اجازه نه ورکړه دوی پر دې به رسول راش چې رسول سم خپناس هغه ما وی چې رسول سم خاندو رسول سم ته دغه دین استي د نوې زمانه هغه څو ورږي ما سره نشتی الله اکبر دا غریبو د رسول سم غریبو د خزي مطالبات پورا غني شو پورا کول دومره مال دغه سره بیا عمر په غوسه کې دا خبره وکړه دی بیبيانو ته وګوره دا خبره اساته عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن دا خبره ګوره یاد ساتي چې د پیغمبر تاسو له طلاق درکو کنه الله ول دې زنانور کې جام استاد سره مغوري وره دا غیرت او غد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپه کېدو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى دغه شان آیت نازل کو په سوره التحریم کې عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن نګور دي آیت کې الله هغه شان خبرو کړل چې څنګه چې کوم خبر چې عمر نه کړو د آیت هم هغه شان نازل شو نو دا درې خبرې شو څلورمه خبره دا موږ ذکر کړو په تیر شوی درس کې د بدر قیدیان مبارک عمر دن سویلو یو وجلی پکار دي الله سبحانه وتعالى ما هو حتى يثخن في الارتاس ولا پکارو چې وینم ډیره توې کړي پنځمه خبره د شراب مبارک عمر دانوی ما وی چې ارمان چې الله دا شراب چې حرام کړ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يا الله مونږ ته د شراب مبارک خصفه خبره مونږ ته وک فانزل الله تحريمها نو الله په قران کې د غایت نازل کو چې شراب چې د سړي د حرام دي امام ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې دا روایت راوړی دی چې عمر وی کله چې دایت نازل شو ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين د سورۃ المؤمنین کې ایتونه کنه الله وی ما انسان پیدا کړی د خاورینه بیا د شي ټوکړه شو بیا د وینې ټوکړه شو بیا اډو کې او بیا غیته می غوخه واچول دا ټول خبر الله سبحانه وتعالى کوي نو کله چې دا الله وی ثم انشأناه خلقا آخر د انسان پورش کامل انسان ته جوړ شي په دوه مراحل باندې تیر شي نو ما د ځان سره وی فتبارك الله احسن الخالقين دا ډېر برکتونه ولدا هغه رب چې هغه دومره خپل پیدایش کوي نو جبرئیل علیه السلام رسول سم ته وی فتبارك الله احسن الخالقين وما غشان خبره کوم چې عمر رضی الله عنه کړو عمر بن خطاب رضی الله عنه کله چې عبد الله بن ابي بن سلول منافق راس المنافقين مردار شو هغه زوی راغی رسول په یا رسول الله په لار باندې منځو کې رسول الله سلام ته پته و چې الله نه بخي خدای هغه زوی زړه ولا ساتو ځکه چې هغه صحابي و نو عمر دن په مخه ورته رسول الله سلام بس ورغه ودرې ته یا رسول الله اعلى عدو الله دله په دشمنه ته منځونه کې هغه انسان باندې
القائل يوم كذا وكذا یا دتنی پلانی ورځ دا ویلو تنه بابا نه مسکی رسول صلی الله علیه وسلم ګوره مرا الله زمنه کړي نه ما سید چې الله نه بخي خو الله زمنه کړي نه مته ابيام لګیاو پدې کې ایتونه نازل شو الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الله خپل پیغمبر ته پیغمبره کچرته دوی کې څوک مړ شي نه هغه باندې ومنځم نه کړه قبر لهم نسی ما غشن خبره لکه څنګه چا کړی و څنګه چې عمر رضی الله عنه کړی و دغه شان کله چې د رسول الله په بیبي باندې بهتان ولګیدو پچا باندې عائشه رضی الله عنها قصه الافك دغه مبارک ما تفصیلی بیان کړی دغه وره نو رسول الله د خپل ملګرو سره مشوره کوله چې تاسو دې مسله کې سوای د عمر د دې مشورې ته ګورو یا رسول الله من زوجکها ته د چا ویل چې دې سره واده وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی افتظن ان ربك دلس عليك فيها خدته دا ګمان کې رسول الله چې لکه ستار رب تعالی دسی زنانه غوړه کړی سبحانك هذا بهتان عظيم لك سبت آيتنا جي بسورة النور كي اللوي سبحانك هذا بهتان عظيم وعمر رضي الله عنه یو پیر د یو يهودي سره ملاو شو هغه يهودي ته وی دا تاسو باندې کوم مستاسو دی پیغمبر چې کوم ملک وحی را کوزي د سنوم دی هغه ته جبريل نوم دی زکه خو موږ تاسو خبره نه منو ارمان چې د میکائیل ونه به بخای چې لا څوک وي میکائیل وګوره څوک چې حق نه مني چې څوک حق نه مني ناغه زر خبري استاد دې کې څه کار دی جبرائیل وحی راوړیو ک میکائیل راوړو ته ومنه نه ارمان چې وې دا جبريل نه د زمونږ نه خوخ ځکه د زمونږ په لار نه کبه عذابونه راوستي او د چې دا کړي دغه کړي چې څوک حق نه مني مونږ به منلې خو چې دا بل دغه بس ورته یو قسم لاو شو ماته پرشتاوي دا خبره په صحیح بخاری کې شته کوم چې د کی مې دا خوشتي صحیح بخاری کې شته به کې وبخه ما اوس به ته ودرې ما خپل مکتبینه صحیح بخاری واسطه مخومه دا بس دې کتاب اړو دا د پاکستان بخاری کې سعودي عرب دی راکه ما دا کتاب ما درکه د کیلو بل ماری کې د پاکستان او سعودي عرب کې جدا وروته صحیح بخاری ودغه یو دی خو اصل مرز دا چې د باندې خبره خوونه لګیدا چې لګ دا برشته د رسول الله ثابته نبی دا جوړ کړو نه د بخاری کوم ځای پاکستان کې دی زوی چې د پاکستان ته لار شمال ته موقع باندې بیا الته چې کوم بخاری کتاب چاپ کیږي کې به وګورو نه دا خبره شونه ارمان چې دا وحی چر کوزولې میکائیل را کوزولې موږ منلې خو دا جبرائیل را کوزوي د سره زموږ نه لګي چې کله دا خبره وکړه نه دغه ته دي شو ویلا عمر وی ما یو خبره دغه کړه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين څوک چې الله د ملائکو سره دښمنی کوي دغه د پیغمبرانو سره د جبريل او د میکال سره کوي نو ګربه يهودي ته یقینا الله به ستاسو دښمن دی الله هم سره دښمنی کوي هم دغه شان آیت په کوم صورت کې نازل شو په سورۃ البقره کې دا بعض موافقات موږ ذکر کوي چې الله سبحانه تعالی د عمر دا خبره کړې او الله دغه په تصدیق کې ایتونه نازل کړي استئذان دا مسله چې دغه درې ټیمونو کې بلازم اجازه اخلي کاغه غلام می انسان سره غلام دی او کاغه ماشوم می لکه اوس ماشوم چې د ماشوم اجازه غوښتل ضرورت شته کوم چې بالغ نه هغه ضرورت نشته غلام چې د سره بکور کې مری وینځه هغه اجازه غوښتل ضرورت دی نشته شوی د درې وختونو نو دا خبر عمر نه کړو چې قبل پر دې شی و چې د ټیم کې الله ویلو چې اجازه به لازم اخلي چې دې ټیم کې سړی ودی یو د ماسپخین دا ټیم دی د آرام ټیم دی بل مسوته منځنه بعد او بل سحر په وخت سحر منځ ته نږدې چې دې ټیم کې د اجازه ته مسله وینه الله سبحانه وتعالى غایت نازل کو سورۃ النور کې چې د درې ټیمونو کې به د ماشومانان لم يبلغ الحلم کم چې بلوغ ته نه دي رسیدي هغه به اجازه داخلي د درې دي ټیمونه دي چې انسان پته لګي په حال کې دا باز
هغه آیتونه ما ذکر کړو چې هغه الله سبحانه وتعالی نازل کړي دي په قرآن کې. او عمر رنم دا خبره کوله. عمر رضی الله عنه ډېر عجز انسان د الله سبحانه وتعالی نه به ډېر سخت یریدو، د زړه ډېر نرم. که زه تاسو ته دغه د عجزۍ قصې شروع کړم او دغه د تواضع او د انکسارۍ هغه نه ختمېدونکې قصې، دغه سیرت ټول د دې نه ډک دی. دومره عجز انسان خلیفه و او دغه خلافت تقریبا 10 کاله او 6 میاشتې و. او پر روان درس کې به زه دا بیانوم انشاءالله چې هغه په خلافت کې کم کم ملکونه فتح شي او څه غټ کارونه شي. کوم وخت چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خلیفه و، په هغه وخت کې دغه د عجزۍ ته ګوره. سنان بن سلمه الهذلي وایي زه ماشوم وم، د وړو سره مې لوبې کولې او موږ کجوري ما راغستې وې، موږ ټول وړو سره کجوري وې. نو په دې کې عمر راغی نه ټول واړه وتښتېدل ویې او کجوري یې څه کړې هغه یې ګزار کړې. وایي زه ولاړم، عمر نه په ما پسې راغی او ما ته وایي چې زما په دې سرې لاس راکړو چې بچیه دا کجوري دا تاسو ګورئ د چا د باغ نه شو کولی دي که څنګه؟ وما چې نه امیر المؤمنین دا خو په لارې کې راوړېدلي کجوري موږ راغستي موږ شو کولی نه وي. هغه دې شو کتل وکړو چې دا خو لارې دي. زه ویلی هېڅ خبره بیا دا سبحان الله دا ګوره اوس خلیفه دی، هغه خلیفه چې دغه د نوم اورېدو سره په یهودو نصارا او مشرکینو باندې سره پوره پیدا شي. عمر د ماشوم ته صحیح ده، زه واله کجوري واله ده. هغه ته امیر المؤمنین وایي دغه واړی نه واړه ټول پټ شوي یو طرف ته. وایي چې ته لاړ شي دا کجوري دوی زمانه اخلي، دا ټول دغې ته ماته ولاړ چې دوی به زمانه څه اخلي دا کجوري اخلي. ته ما د کوره پورې ونه رسې؟ هغه ته ولې به یې نه رسو؟ هغه ماشوم هغه د لاس نه ونیو کور ته ورسو چې کله په دروازه ورننوتو امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه راواپس شو. موږ به څوک داسې کار وکړي چې موږ په لار باندې تېرېږو او موږ څه یو زموږ څه مقام دی څه دغه دی، موږ په لار باندې تېرېږو او ماشوم وایي چې تره ته ما سره داسې پورې ور نه شي زمړه لرې کېږي زموږ خپل کارونه یې ته، بلکې موږ خپلو بچو ته او خپلو ښځو ته فارغ نه یو. په لارې کې یو ماشوم او هغه بس هغه سره موږ څه منډه و څه مرسته وکړو. یو پیر تقریر کو عبدالله بن مصعب وایي عمر بن خطاب رضی تقریر کو، نو دی وایي چې ښځو له به مهر زیات نه ورکوئ او هغه محدد کو چې یعنې مهر به دومره وي. او دا عمر دا فیصله به دی وکړه ځکه چې دا مهرونه زیات شي بیا د هلکان غریبانان دغه شان ناسې ودونه یې نه کوي او جنکې هم دغه شان پاتې شي. لکه نن سبا چې دا حالات دي مهرونه زیات شي د هلکان غریبان دغه شان ناسې مهر نشي اخیستی. دلته سړی خوشحاله دی برید ته وایي راته وایي لور زه خپله لور داسې نه ورکوم، نو بیا کښېنه ځان سره هغه جنۍ بیا په کور کې پاتې شي که پاتې نه شي دغه شان پاتې شي. نو عمر دا فیصله وکړه. نو په دې کې یو زنانه پاسېده فقامت امرأة من صف النساء، یو زنانه پاسېده د دې ښځو د طرف نه ډېره دنګه زنانه او مشره ښځه وه. امیر المؤمنین ما ذاک لک، دا خبره صحیح نه ده. ګوره الله اکبر، امیر المؤمنین ته داسې ویل چې دا خبره ستا صحیح نه. انسان وایي چې هغه به ګوره د دې به جواب کې هغه څومره غوسه شي. هغه ورته لما ولې وی الله خو وایي چې وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا، الله وایي که تاسو پکې چې د خزانه ورکړي نه الله خو د خزانې خبره کوي ته وایي چې نه د دې نه زیات نشي ورکولی. نو عمر دا چې دی سر داسې ټیټ کو او خلکو ته امیر المؤمنین دې زنانه له جواب وایي هغې له بس جواب ورکړم زنانه صحیح وایي عمر خطا شوی. امیر المؤمنین به د خپله خبره کې څه دی خطا شوی، دې ته عجزي وایي. او نن سبا چې صرف ګیره پرېښودي د چا پلار به د د خولې دا ټکی راوباسي چې زه خطا شوی یم. نه دې نه خطا کېږي، هر سړی به خطا شي خو دې دا نه وایي چې زه خطا شوی یم. علم به ورسره هم نه او چې بیا علم وکړي به وکړه خو به ډېر کم خلک د الله نه به یېرېږي چې هغه به د خپلو بیانونو کې او درسونو کې چېرته دا خبره کوي چې زه خطا شوی یم. یعنې دا خبره په خوله باندې راوسته چې زه خطا شوی یم، خاص کر چې یو انسان مقام ډېر اوچت وي دا ډېر ګران کار دی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د الله نه سخت یریدونکی انسان
په هر ټیم کې په هر ځای کې او خاص کر د خلکو مبارک او الله سبحانه وتعالى ډیر څه خیر اخیری پیری چې کله حج کو او د اخیری حج دغه په عمر کې د حج نه واپس روانو چې کله د شړې علاقې ته راغی او د شګو د خپل سورلي ودرول او د خپل صادري په دې شي کې خور کو بغه باندې کېناستو د خپل لاسونو چت کړو الله ته بجړا شو وی الله عمر مې ډیر شي او طاقت مې ختم شي اډو کې زما کمزوري شي دي او خلک ډیر شي دي مسلمان ډیر شي دي فتوحات فارس او روم د ملکونو ټول فتح شي نو یا الله زما عمر زیات شوی دی اډو کې کمزوري شي دي زما خپل کمزوري شي ما خلک ډیر شي دي الله په دې وخت کې په ما باندې مرګ راول چې مال دي خلکو حق پورا ادا کړي د الله سبحانه وتعالى بدومه یریدو عبد الله ابن عباس رضی ویزو سره ورځ روانو د عمر د انصر نو وی بس موږ دې سره روانو एकदम عمر د دې په جړا شو سم په زور په جړا شو یمه چې سبحان الله امیر المؤمنین خبره کې څه غټه دی ماته چې د عباس وی غټه ده دی خبري سوچ وړه چې زبد محمد صلی الله علیه وسلم د امت مبارک الله له جواب ورکوم د دې خبري غم وړه عبد الله ابن عباس رموي وی کړي چې خلیفہ چې کله به موږ کو د رسول په جمعات کې امامتي هغه ور کوله نبی به د منځنه بعد کېناستو کله چا به سمسو هغه سره ملاقات کو او سبحان الله د سحر د منځنه وکېناستو نور دراخته پوري او چې څوک برته هغه سره ملاوي دی شو یو پیر د شپې خاص کړه به د شپې ډیر وته ګرځېدو په لارو کوڅو کې معلومات به کول نو د شپې وته او یو زرانه ولید چې هغه اوبر هغه سره منګیر هغه ستور روانه نه عمر رحمتوي کور کې سړی نشتی کې څنګه او دې کور کې سړی نشتی د پیژندونی چې د امیر المؤمنین دی هغه دې سید منګیر الله کې د وزر زوی سما منګیر واسو هغه د دواګانی کولی چې ته زما مرسته وکړ به ته ویلاره لاره کې وی چرته امیر المؤمنین سره خبر وکړه ابه شو ورشه اته پته نه لګیږي داغه بس ته پر د میاشتي یو مبلغ یو پیسې مقرر کی چې ستاسو کار بروان هغه ته کمزې کې امیر المؤمنین کمزې کې مانګ یو غټ سره ابه چې دل نزي او غسر چې ملاقات کې دا یو غټ خبره عمر ابن خطاب رضی الله عنه معمولی سره خونه او چې خیر ته 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 سار ورشي کې دي چې پرې څه پته لګي وی سید زبور شم خو سوې بل عمر رضی الله عنه ملاقات هغه خیر ته ورشي سار چې وسیدا ورنه او اجازه واغسته او د نرج د نور ما سره نه کوم چې سپورون د منګیر راغست او د بخنده شویزا امیر المؤمنین سره پر دور درکو د میاشتي د ډیر hebat نغه ازنانه د غزینه وته ودخته چې دا غسړې د پرون ما د په مخ کې پرون د ته وی چې امیر المؤمنین او هغه سره ملاقات او ډیر ګران کار او نه هغه د نهسته امیر المؤمنین زو سره بخپل چیرې ملاو شو داغه زهد د دنیا نه بیرغبتی کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت په دې باب کې وره ته بهریان شي دنیا غ بالکل نه غوښته لکه څنګه چې اجر د وی ما دي دنیا له 3 طلاق ور کړی دي دغه شان 3 طلاق عمر رضی الله عنه ور کړی دنیا نه بیرغبت انسان یو ورځ دغه غلور حفصه او عبد الله دغه زوی د دوه اتفاق وکړي چې عمر رضی الله عنه خبره وکړي پس ورلوی پلار مونږ ته خبره کوي هغه سه او باور کې خلیفہ ولو اكلت طعاما طيبا كان اقوى لك على الحق کته دې چې د مزدار غوند کې خوراک کوله خو خوراکونه دي کوله به ډیر زور اوره به ډیر مزه کوله تاسو د حق مرګره په هر ځای کې نو به د بدن ډیر مضبوط وي ډیر به تکړه وي مونږ ته وی چې كلكم على هذا الراي تشتروا د غراي ده جناب وقد علمت نصحكم بس ما ته پته ولګي چې تاسو دغه نصيحت خدای ته زویم ما چې خپل مرګره په کملار پر خو دی رسول صلی الله علیه وسلم یادو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کما چرته دا غوی لار پر خو د خپل منزل ته نشم رسید رسول صلی الله علیه وسلم باندې دې ورځ شپې راغلی ځای ته خوراک سنې دی ملو شي ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا سخت راغلی هغه پغې کې چې د مسلمانانو خیال ساتلې خپل ځان خیال نه کو نو زه څنګه دا غوی غلار پرې د مستوسه دا خبره ومنم عمر ابن خطاب رضی الله عنه احنف ابن قیس وی موږ یو پیر د عمر د دروازې سره خوا کې ناس یو جنې تیر شو نو موږ یې څه کسانو چې جنې سوکته
یو پکې چې د امیر المؤمنین وین سره هغه وین سره نه غنور چې امیر المؤمنین سره وین زنيشت پدې کې عمر رن روته چې روته نو وي تاسو خبره کوم چې د زنانه د جنې کې زده وین زوینه د امیر المؤمنین وین زنيشت او نه هغه لپاره پکار ده دا خدای الله مال نو یمن کې یو کس ته پوښتنه کوي چې فماذا يحل له من مال الله ته عمر رن د پاره د الله د مال نه حلال دي عمل خدای الله دې سیده خو سول حلال دي سي استعمالول شي وي عمر رن چې صرف دوه جوړي جامي چې یو د جمی او یو د وړي او د حج او د عمرې لپاره کپڑے او داغه خوراک او داغه د بچو خوراک د دین زیات د عمر د لپاره نه جایز داغه خلیفہ دی سبحان الله جل مسلمانانو خلیفہ دی او که من کې زمونږ د نعمتونو ته دیو کتو زمونږ د حالاتو ته دیو کتو خو بیا هم زمونږ د خلی چې د دې دین نه روزي چې الله ستاسو شکر دی الله اکبر عمر رضی الله عنه یو پیر دي شناسو پزړه کې درل چې مهمه چرته وخوړې دې کسانو ته وی مهیته میزلو جو مهیته استازه مهي کنه مزه کوي هغه لاړو او سورلې بوتله دې لري په سلاړو او دا غزینه ځان سره مهي راوړو کله چې واپس رالو عمر دن راغې ها وی راورسه داغه دي سورغه به سورلې سلاس او به سورلې جلاسو باغې باندې سم خپل راغلی په سورلې باندې چې دومره وګ سفر وکړ وته وی چې دا خولې ته پاکي کړی نه دي هغه نه هغه شمره واست وعذبت بهيمه في شهوه عمر دا عمر د شهوت لپاره دي سارویل عذاب ورکو لا والله لا يذوق عمر بلامي قسم عمر دې مهول لا سمنه وړي هغه دلته یو ساروی د تکلیف میراو شو داسې اوچت انسان داسې زاهد انسان څنګه دا خبره کوي وی ما دی دنیا ته خصو چکو د آخرت ته هم سوچو کو عمر دان وی نو دا خبره دا فائدہ ما راويسته عمر دان وی دا فائدہ ما راويسته ک دنیا دی پکاري نه آخرت له نقصان ورکه او ک آخرت دی پکاري نه سره نقصان ورکه دنیا له نقصان ورکه نو زری دنیا له نقصان ورکو خو آخرت مونږ ته ملو شي عبد الله بن عامر بن ربيعه وي زید عمر بن خطاب رضی الله عنه چې حج ته وته ومه د مدینې نه مکې ته او د مکې نه بیا واپس مدینې ته خو په یو ځکه چې امیر المؤمنین د لپاره خیمه نه لګېدلې او په کوم ځکه چې امیر المؤمنین ناس ته زړو شو بس دی ونی په سوري کې بکینه سوزان ته خپل صادر خور کو دا امیر المؤمنین دی هغه امیر المؤمنین چې د مشرق او مغرب چې څومره خلک دغه ټول د دنيري او غدي انسان دی دا شان کله چې د کسرا د طرف نه یو کسرا څه خطر راولې چې دا واغله ویس هغه بخپل وی چې کله زه واپس راتلم وی کله چې زه مدینه ته راتلم نو ما په لار کې دا سوچ کو چې دا عمر د مسنګ انساني د غبديسي د بديسي قرر سوچونه هغه کول د دې لخر بديسي او سم ضروري د غوسه کیږي ډېر د بديسي د چې کله زه مدینه ته ورسېدم نو ما چې د بنگلو ونري د قصر مې ونري وما جي چې استاد عمر هغه چې امیر المؤمنین یادوي یا کور کوم ځای دغه کور ما جا کور دوګه د چوکاټ مات وما چې دغه کور یو دغه کور دی هغه کوم ځای کې امیر المؤمنین دي څه وته راځي کې دي چرته موږ د سپته نشه غزان سره چې ویني دي چې خپل ور یوازي وته الله اکبر بغیر چوکیدارانه با امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ګرځیدو ناغوی ذکر زیدم بس چې کوم یو غټ ونه را مخه لراله چې موږ پای کې عمر نن چې دغه سوري د پروت ته او د شګو نه ځان له بالغ جوړ کړي او پای کې پروت ته نو هغه مشهور خبر وکړه وی عدلت فامنت فنمت عمر عدل دې کړي په امان سره زړه دې مطمئن دي نو ځکه دې ځکه خوبونه کوي لاندې پروت ځکه چې کم سړی چې زړه مطمئن نه او د الله سره معاملات برابر نه د مخلوقات سره غل چل دي ځکه خوب نه ورسي او به دومره غټ انسان هغه دې دې ځکه د کی دغه هغه متاثر شي چې داغه انسان د چې الته زمونږ خلک ټول د دنیا ری کسرا او دغه د ملګری ټول هغه دې ونی لاندې پروت خپل صادر ځان ته خو د شګونه بالغ جوړ کړي بیغم او د پروت
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه مبارک د راځي چې دغه په خپل کپړو کې به ټانکی لګېدلې وي دا به ګنډلې وي څوک به ملاقات لرلو هغه به متاثر به شي ځکه په سلف کې بعضو نه دا خبره نقل چې منګ امیر المؤمنین سره حج لته امیر المؤمنین جمرات وشتو د مینا کې ایام التشریق کې لګیا هغه جمرات د شیطانانو وشتو الله سړي چې کړو الله سړي چې کړو مونږ ولیدو هغه په دې وګو په دې منځ کې چې کومه کپړو نو یوازې به دي کې په سلور زیدو کې ټانکی لګېدلې ګوره اخرت چې ګټي دنیا له نقصان ورکې د عمر دن قاعده او د فائدہ غره وشته او دغه خبره په حدیث کې راغلي رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم خبره نقل او ماته اوس ته بیان کړم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک دنیا غواړي آخرت له نقصان ورکي او چې څوک آخرت غواړي نو سره نقصان ورکي دنیا له نقصان ورکي عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه انسان چې دغه د زړه ډیر نرم او ماته اوس په اولنی بیان کې دغه د اسلام قبلولو واقعي کې ماته اوس خبره ذکر کړې و ام عبد الله بنت حنتمه هغه وی کله چې موږ دغه روانو د هجرت په لار روانو حبشه ته او د ما بصراغه نو ماته وی چرته شي ما ته چې زمزم خاون ممزي منځو حبشه ته هجرت کوي چې دلته موږ خلکو تنگ کړیو وی ماته وی چې زی فرشته زی وی چې زو موږ به د دې زینه زو په بل ځای کې به ډېر شو چې تل موږ د الله سبحانه تعالی بندګي وکړو وی عمر موږ ته وی چې صاحبكم الله لا استسمل غریش په دغه ټینګ ګره مشرک ګره ها نا غزرانه بخپل وی چې ما چې د عمر دن کوم نرمي وري دغه پزړه کې نو د نرمي ما چې نه وري دري عمر الفاروق رضی الله عنه هغه انسان دومره نرم زړه چې ومنځونه به ودرې تلاوت به کوڅو دغه تلاوت نه پوي عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه انسان دغه ډېر عجیب حالت چې کله به غوسه شو او دغه په مخ کې به د قران وي ارسه ختم شو نن سبا قران نه نصيحت چغي حدیث آیات هر څه ته بیان کې خو دې بعضو غوسه او بد اخلاقی غنه ختمي كان وقافا عند كتاب الله ده الذي كتاب سره بالکل سی ودرت مخ کې او شاده به بیانات ځکه یو روایت کې راځي چې عبد الله بن عمر وای دغه غزوه وای دغه پلار دته خبر وی ما رايت عمر غضب قط کله چې ما عمر لیدل د غوسه شوی دی فذكر الله عنده دغه مکه چې د الله تذکره کړي یی د الله نه يرولي او قرأ عنده انسان آیه من القرآن او یی دغه مکه څوک د قرآن آیت وي وقف عما كان يريد بالکل بیا ودري دو عمر امیر المؤمنین به چاړه شو او خبري بیان کول غلبه کینه سو شهید دا خبره صحیح الله وی به موږ سویل شو بس چې چا بوته الله نه ویری بس بیا بالکل ودري د باغ سیبه ځکه اسلم د کسو راغب بلال بس بلال رضی بس نه بلال رضی الله عنه كيف تجدون عمر څنګه انسان هغه ته ډیر خسړې دی الا انه اذا غضب فهو امر عظيم کله چې غوسه شي بیا ډیر غټه خبره بیا موږ دغه مخې نه ورسو دی چاته وی بلال رضی الله عنه ناغه ته تاسو طریقه نه معلومه ده غوسه ختم ورسو وی نه وی د مخې قران وایي دغه مخې چې قران وی بیا بالکل امیر من ویلی شي غوسه غار سے ختم شي کړي چې امیر المؤمنین په مخ کې قران ویل شي ذکر روایت کې راځي دی یو حدیث کې عبد الله ابن عباس وی عيين بن حصن اگر هغه بخپل واره په حر بن قیس دغه تر هغه مدینه او حر بن قیس سره د امیر المؤمنین عمر بن خطاب په خاص سړو کې هغه سره ډیر ناس دي تر وته وی د امیر المؤمنین سره ستادیر لکه خبرې اترې دي ناس ته پاسته کته ته اجازه تو غواړي چې زوسه چې د ملاو شم ملاقات کوم خو سي زبر اجازه تو غواړي نه د حر ورغه دغه ته وی امیر المؤمنین عمر بن خطاب ته وی رسول یا امیر المؤمنین
او یې نه راغلی زمونږ تر غواړي تاسو سره ملاو شو ملاو دي شي ابو سراغه چې څنګه سره ملاو شو دعا سلامي کو یا ابن الخطاب زویا ګراوله به ادبي څنګه امیر المؤمنین ته په ډک مجلس کې دغه سره خاص خلک ناشتي وته د خطاب زویا غوي سوي وینا عدل کې نه د مسلمانانو سره څه کېږي کې دا خبره وته وکړه فغضب عمر نن دومره غوسه شو نږدې و چې باغ باندې گزارونه کړي رپاسه نو دیرواره وته سو یا امیر المؤمنین صبر زما خبره ته وکړه هغه ته سوي وی الله وی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين الله وی بخانه کوي جاهلان مخ واړوي امیر المؤمنین بالکل لکه سره جا غوسه شوی فوالله ما جاوزها عمر يبقى من قسم عمر بن الخطاب بيزرب برابر مخكينه لتله وكان وقافا عند كتاب الله كان يقول الله كتاب خبرش بعمر دخله ولا امير المؤمنين والله وجه جاهلان ما قول زمان ترم وي جاهل له خبرو بچل نبي دا خبر سود امير المؤمنين بمخكي کې او دي شي وي او دا انسان مبارک وي چې داغه په عدل او په انصاف باندې داغه دشمنان کوي ور کوي او دوی ته موږ سره انصاف نه کوي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه داغه د عجزي او د انکساري بل واقعه سکسان راغلی د بهر نه مدینه ته نو عمر د شپې دغه چوکیداری بخپله کوله یو کس دوه سر نور دې خیمینه د ماشوم د جړه आवाज راځي نو عمر ته په مخ وی دا ماشوم غلیک ساره پورو درېږي د الله نه ویریږي وی دا ماشوم غلیک په مخ جاړي نو بیا دا وی سحر وی موږ خو ته دې ستړي ګړو په مخ نه بار نه راچغي وي خو عمر رندي سي ماشومانو له سنه ور کوي د میاشتي امیر المؤمنین سنه ور کوي سحر ته نږدې دا خبرو کړ امیر المؤمنین واپس راغی سحر منزله جمع باغ ور کوله صحابه کرام وی په دغه ورځ موږ د امیر المؤمنین په تلاوت باندې بالکل نه پوښیږي چې څه وي بجاله او به چې راوته دي دروازې کې وی چې څومره ماشومان به د عمر بن خطاب د لاس وجلې شي څومره ماشومان به مړ شي د لوګي د لاس داري کله هغه ماشوم له و چې سو پوری تدلته ستاسو ماشوم ته بداده ملاوي او به تو یې خپل امیر المؤمنین د شپې نه چې د طریقو ما چوکیداری کوله بهر خیمه وي الله اکبر دا چې اوچت انسان امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه په جون کې اخرنی یو واقعه به ذکر کوم دغه بصیرت کې اخرنی واقعه او دا واقعه ډیره مشهور ده د عوامو ته معلومه عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د شپې ګرځېدو په مکه په مدینه کې او تاسو به کو د خلکو نه معلومات به کول چې تاسو څه مسله ده سند ده نو عمر بن خطاب رضی الله عنه په یو خیمه باندې تیر شو د خیمه غول پیر ولیدا دې خیمه طرف ته ورای فسمع انینا یو د جړه आवाज اورید تکلیف आवाज اورید من الخیمه خیمه طرف عمر انده په سوچ کې شو بیا आवाज کوي دنه بګی سوچتي یو کس راووت وتی امیر المؤمنین ته تاسو کې دلته سکه وتی انا رجل من احدى القرى من الباديه زه خود باندې چیرې باندې نه راغله موږ دې ځینې دلته موږ د خیمه لګولې او بس دای چې غریبی ده نو یزم دلته رااله مو زما خزم دلته را که عمر سره کی امیر المؤمنین سره کی هغه بس راغلی ښه نه دا आवाज د شي راځي درسه आवाज د دې ځاریان کړم هغه ته وی د زما خزه د ماشومې پیدا کېدول نه هغه درد لاسه جاري نو یسوک شتي چې د زنانه سره مرسته کوي نه څوک نشته زېما او غیم زو سره مرسته کوم کنه نو هغه ټیم کې عمر د تاریخ په کور ته ورغی وزیر اعظم صبر الته ورغه خپل خزه ځن سره روانه کړه ام کلثوم بنت علي د حضرتان لور دغه خزه اسی د جيبه خبرې ته وګورئ شیعاګان روافض لګیر ویل دوه سړي دشمنان دی هغه خپل لور مور کړي دشمن له لور ور کوي
چې عمر راولګي د علي رضی الله په خلافت په زور واغستو هغه بل لور ورکی که عمر د فاطمه رضی الله عنها هغه لتی ورکړي او هغه وهلي او دغه پختي ماتي کړي نو علي رضی الله خپل لور ورکی خدا واضح شو دا خبره چې ټول منګړت خبرې دي ټول دغه غسغه پالتو خبرې دي د ورغه په خپل خزي پسې په ام کلثوم پسې اواز یو دکو وی اې د ملمدوس خلکو لور ځکه چې پلاری سوکته علي رضی الله عنه مور سوکته فاطمه رضی الله عنها نکي سوکته رسول صلی الله علیه وسلم دا ټول ملمدوس خلک دي ټول هغه انسانان دي چې د الله په لار کې خرچه څنګه کې دغه نه عزت کې نواز ته بهر نه دي سوق هغه ته سي چلې وی الله خیر ستا کور تر رسول الله پکار دی کنه وما ذاك هغه ولې نه پکار وسوکته وی یو غریب زنانه د خیمه لګولې خاوري او ماشي پیدا کیږي او څوک سره نشتی نو زوب زنه هغه ولې نه شو د عمر رضی خزه د علي رضی الله لور د رسول صلی الله علیه وسلم د فاطمه رضی الله عنها لور هغه بسوي جنب زو هغه چې روان شو چې ځان سره خوراکوم راوغستو سامان راوغستو د پخلی او کوم چې بګی دي سامان چې هغه دي سينریو دغه سامان لوخي لرګیو هغه دغه ځان سره غستو ام کلثوم او باقی چې کوم بوجي وی دغه امیر المؤمنین په شاکړې روانه دا ګور هغه انسان دی بار بار د تویم د دې ابو حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې د پښان انسان په دې سیرت کې بدل ملاو نشي او د خلکو سره دومره منډه دومره مرسته موته د خپلوانو سره په یو ډیر کې اوسې په یو کور کې اوسې دغه سره مرسته نشو کولای دغه سره منډه نشو پاتې لدی چې پر دې چې به دغه مقام کې چې موږ بچایان یو کشه تر الله بچای را کړه بیا به سلام بچاوانه چې دا باز موږ لیدلې غریبانه بکیلی کې غریبانان موږ ټول پښتانه یو دی بل حالت موږ ته معلوم دي کلی کې وسره سنې دلته راشي 2 روپۍ وګټي بیا به غریبانو سلام نه اچي او به سپینی جامې واچي په غریبانو پورې خاندي خیر دل دې سینره پکړ دا خوراک څوک نه کوي د ښه خوراک ته د وبس خالي په دغه ځای څوک نه کینی د څوک نه کوي د څه غلې کینه ته موږ ته معلومي ته مخکې څنګه خو دې دور یالو استحالات دغه استره ورسو د امیر المؤمنین د خپل سامان راغسته ورغلت چې کله خیمه ته ورسېدونو ام کلثوم خود نه ورلو د زنانه سره مصروف شو عمر دې سړی ته راځي موږ بهر کینو څه خوراک به تیار کو هغه ته ویل ته خوراک تیارول درځي ته ګوره که څه خوراک تیار راځي ته کینه ابو سردن زنانه به دغه سره وی سید ودیغه کې امیر المؤمنین لګي د پتیله کې سمسیم وی دغه سره غب شپوم لګي ها د عمر نه مبارک وی سه امیر المؤمنین پیژنه هغه پیژنه وی ما ورېدلی چې خلک به ورشي ډیر سوال ورکي او صفات یو ښه به اوس لګیو د غب شپ کې لګیو د دین نو د اخذ आवाज کو ماشوم پیدا شو امیر المؤمنین مبارک شرواره دی پیدا شو الله اکبر سړی باندې غونه زیګ شو د एकदम د سترګې وروته وي ته امیر المؤمنین وي امیر المؤمنین وي چې پر پیدا شي نه کله کینا پارام شه موت ایو شي انسان یو دي کې اخذم د نریان شو او د دین आवाज کو امیر المؤمنین وي خپل خاوند امیر المؤمنین په خله کې یو غلیږي په خپل په خله کې ورته خو متاثر شو دغه نه بیت عمر رضی الله عنه دغه دوانو اکرام او ته صبر وکړه زرا زمه چې څومره وخت پورې ته زوتا شو زمونږ سره ایل ته مدینه کې نستاسو خرج خوراک ستاسو ډوډۍ ستاسو هر څه د تاسو ته خپل وخت باندې راځي دا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه او ما تاسو وی کبل برز دغه د سیرت تفصیلا چې تا ورننه وتم کنه نو هغه سیرت دي چې دا نه ختمې دوه ولا سیرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه انس رضی الله عنه زو سری ورځ روانو په لار نو هغه ماته وی چې دې باغچې ته ورزم دې باغ ته ترک صبر وګ بهر ودرې ما چې صحیح نزری دیوال سره انتظار کوم د امیر المؤمنین وی د دنیا څخه خبري راتلې وی ما چې دې باغ کې دنه د خسر سوق لګي سوق دشمن دې کسي چته وی ما دې باغ ته دې غوږ کې خو عمر بن الخطاب لګیو وی چې عمر بن الخطاب
امیر المؤمنین ځان سره لګي عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخ والله لتتقين الله يا ابن الخطاب او ليعذبنك الله د خطاب زوی ګور د الله نه یریګا او کنه یری کنه د عذاب بدل در کی جهاد به ساتي د انسان سره د خبرې کوله به د زیروت انس بن مالک ته زوی چې د ځان له یې ور کوله چې په ما کې څه تکبر پیدا نشي یو پیر سبوجي راغستې په شاکړې روانو مرګرو ډېر کوشش وکړو وي موږ به د سرویس نه پرې دوی نن مې په ځړ کې رالو چې زه امیر المؤمنین مې چې راشه د بوجي دي کسان سرویس چې زموږ د اسلام د خبرو چې زه امیر المؤمنین د صدقې او خان وسره ولاړو مسلمانانو به صدقه جمع کوله او به تقسیمېده به غریبانو او کې یو خورک شه او امیر المؤمنین په مسپخین ټیم کې ټول خلک مدینه کې ودی هغه بس یوازې ګرځېدو هغه وخی کتو چې او کوم ځکه د مسلمانانو وخورک شه الله به تاسو کې هغه بس یوازې ګرځېدو باغه ګرمۍ کې او د مسپخین په ټیم کې دا انسانان دي چې الله سبحانه وتعالى ولدا اوچت مقام زکه ور کړي عام الرماده وبرکه تفصیل ان شاء الله پر روان درس کې کوم دا یو کال په مسلمانانو دي سره غلو ولا سمه هجری کې چې سخت غریبي په مسلمانانو راغلی و سخت غریبي غټ امتحان نو عمر دن چې کله خطبه ته خطبه لپاره دغه ته وخته د منبر ته نو دی خېټه کې قلقل شو اوازونه وشو وی تقرقر بطن عمر دن په خېټه باندې قلقل شو خپه تیز وشو چې انسان د ډیر وخت نه سو نه نو چې کله د خېټې د قلقل د اوازونه یې سره هغه د دې خېټې ته وګورئ چې لاسي پیو وی دا هغه وخت پورې سني چې خولای چې مسلمانانو سني خوللې هغه مسلمانانو سو خړو او دغه خزو سو خړو دغه بچو سو خړو نو بیا قرقری او لا تقرقری ک قلقل کې او کنه کې خو ته د سمې لوي دوه نه دي چې سو پورې مسلمانان نه مال شي دو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه والله رسول مقام ورکو دی عجزې درس الله انسان چتای ګره د دیونیم سړی دا سوچي چې لکه زجر سینه رو بس مو د سپینی کپړې مې چولې د غټ غټ خبره ولا سونه کته و بروه په دې بزر غټ کار شم نه کته دا وې چې ته خلکو بسرو کې غټ کار شنه بزن کې جزیره وره بزن کې انکساری راوله ما دا خبره ته سمه کې ذکر کړو چې دا متکبر انسان سره خلک واړه کوي خلکو دغه وړګي ښکاري دا غي دي مثال چې سړی د غره په سوکه ولاړ نه دي تر لاندې خلک سخت کوي ټول ته واړه کوي چې غره په سوکه ولاړ او د لاندې خلکو د دې وړګي ښکاري هغه چې پروګرام راوي دا سوکه ولاړ پیژنوینه دا څنګه متکبر انسان کله چې موږ دې ځای جزیره شو الله سبحانه وتعالى موږ دې ځای جزیره پیدا کړي نبی الله سبحانه وتعالى زمونږ مقام موجود کړي ومن تواضع لله رفعه او سوک چې الله لپاره جزي کې الله اوچت کی عمر رضی الله عنه ګور دا هغه عمر دی چې دې سمسخ انسان او کله چې خلیفہ شو ابو بکر صدیق دې به خلیفہ چې ټول خلکو داوي چې دې خو ډېر زیاته سختی کوي دا هغه سخی انسان الله سوي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يدو كافرانو بني سخي خپل منځ کې سختي نه کوي زموږ په شان نه واوي موږ مسلمانانو ته سخت شي مسلمانانو ته ناران شي مسلمانانو وجل ته تکړیو مسلمانانو خرابولو ته تکړیو او که د کافر په مقابله کې راځي به صفاتونه کوي ما خبره ده کوله چې امیر المؤمنین سخت انسانو خو د مؤمنانو لپاره سو نرم انسان مؤمنانو لپاره دومره نرم هغه ماشومي د ګوت نه ونیو او کور ته ورسه دومره نرم انسان الله سبحانه وتعالى د اوچت صفات په من کې پیدا کی